د دنیا عظیم علم ستر علم دا دی چې موږ د انسان د وجود ارزښت ومنو وپېژنو. د دې دنیا ټولې خزانې زر، د ټول کائنات وسایل خزانې دا د انسان د سترګې د باڼو قیمت نه لري. د انسان وجود لازوال دی. انسان وجود نعم البدن نه لري. د انسان د وجود یو اعضا خراب سي، سترګه یې وچوي، هډوکی یې خراب سي، د دې نعم البدل نسته، نه څوک جوړولی سوای. ټول کائنات، ټوله دنیا، د دنیا ټول وسایل د انسان د وجود د یوې سترګې قیمت نه لري. تر نننۍ ورځې پورې موږ ته د انسان د وجود ارزښت نه دی ښوول سوی. د دې په اهمیت موږ نه خبر سوي. دلته مختلفو انسانانو د دوی فکرونو، د دوی نظریو د خپل یو معمولي مقصد لپاره، د واک اختیار لپاره، د اقتدار لپاره، په معاشره په ټولنې د حاکمیت لپاره په لکاونه په کروڑونو انسانان وژلي دي، در په دره کړي دي، وطن پرېښودلو ته مجبور کړي دي. یو هیواد، یو وطن، یو خاوره د انسان د وجود د یوې سترګې قیمت نه دی. دغه قیمتي انسان تاسو اخلي، داسې په زرهاو، په لکاو، په کروڑونو انسانان تاسو راخي د خپل مقصد لپاره خپل نظریو تابع کوي، د خپل فکرونو غلامان جوړوي، بیا خاور او وطن باندې خرابوي، بیا په لکونو په کروڑونو انسانان باندې وژني. چې په کم کتاب کې، په کم فکر کې، په کم نظریه کې د انسان ارزښت نه وي، احترام یې نه وي، کم علم چې د انسان وجود نه تسلیموي، د انسان دغه اقدس، مقدس، محترم، مکرم وجود ته احترام نه لري، تحفظ نه کوي، ژوند نه ساتي، هغه علم نه دی، هغه کتاب نه دی. نو که درمنو خبره دا ده، علم دا دی، انسانیت دا دی چې د انسان ارزښت ومني، د انسان د وجود ارزښت وپېژني. انسان ډېر اعلی، ډېر محترم، مقدس، مکرم تخلیق دی. د دې احترام زده کړئ. که تاسو چیرې د انسان د وجود احترام وپېژندئ، ومنئ، نو تاسې عالمان یاست، تاسو ولیان یاست، تاسو انسانان یاست. او که د انسان د وجود ارزښت نه ومنئ، په معمولي شانو مو دا بې عزته کوئ. زما وجود الله جوړ کړی دی، دا باید محترم وي، مکرم وي، که لوڅ وي، که پټ وي، په سر خولۍ وي، پګړۍ وي، که نه وي، دې ته به عزت ورکوئ. تاسو و دې وجود ته د انسانانو په تخلیق، یعنی چې انسان خولۍ جوړه کړې، انسان پټکۍ جوړه کړې، کالي جوړ کړي دي، په دې باندې تاسو د انسان وجود ته احترام ورکوي. اوس که ما په دا سر د چین خولۍ کښېښوله، د چین پټکۍ مې وتړئ، د چین لونګۍ پټکۍ مې وتړئ، بیا تاسو ما ته احترام راکوئ. او که نه وي دغه سر ته د خدای د تخلیق ته تاسو احترام نه لرئ. ستاسو څونه کوچنی فکر دی، تاسو تعلیم نه لرئ، ستاسو تعلیم د انسان د وجود احترام په تاسو نه دی پېژندلی، تاسو دا سر د خدای تخلیق نه ګڼئ. او چې کله عزت ورکوئ، نو په دې سر به خولۍ ایږدئ، بیا به لونګۍ باندې تړئ، بیا عزت ورکوئ.